په سلامونه او نیکو هیلې مو هرکلی کوم. د پاکستان لپاره بد خبر، باجوړ قبایلي سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه شوي دي. پر پاکستاني ځواکونو د پاکستاني مجاهدینو حملې د پخوا پر پرتله څو چنده زیاتې شوي. تازه او بیړنی خبر، باجوړ کې لوی برید شوی. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به وي، ویډیو راسره تر پایه وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د باجوړ قبایلي سیمه کې ناپېژانده وسلوالو د پاکستاني پوځ سرتیرو په بېلابېلو پوستو بریدونه شوي دي. د معلوماتو له مخې په برید د لوی مامون په هاشم کلي کې شپې ناوخته ترسره شوی چې پکې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي. دویم برید په حلال خیلو کې په یو پوځي قلعه ترسره شوی. د دواړو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. یاده دې وي چې روانه میاشت کې د TTP وسلوالې ډلې په بریدونو کې زیاتوالی لیدل کیږي. تیرو دوه ورځو کې یادې وسلوالې ډلې په باجوړ او پېښور کې 15 بریدونه ترسره کړي دي. د یادولو وړ ده چې پاکستان له پاکستاني طالبانو سره اوربند اعلان کړی و چې له پالي وروسته پاکستاني طالبانو ویل چې دوی زموږ